محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. دا دوا مبارك آياتنا دا سورة البقرة 258 او 259 آیاتونه د دیو ربط د ما قبل سره دادي. فما قبل کې الله عز وجل هغه خپل صفات د وحدانیت بیان ک آیت کرسی شریفه چې جره سوی و د الله تعالی ذات او صفات دواړه پکې کې بیان سو. ذات معنا په حیث د وحدانیت او بیا هغه صفات چې الله ته خوب نورځي. الله حی دی، الله قیوم دی، معنا د توحید او د نور صفاتونه پکې کې بیان سول. وس د الله په وجود کې خلکو ته مشکلات پیښ شوي چې الله ګر سره نعوذ بالله نسته. نو الله تعالی یو درې قصې نقل کوي دلته د سکی پر لپسې. اوله قصه کې به د الله تعالی وجود په عقلي دلیل باندې به ثابت. په دې نور دوه قصو کې الله تعالی بعث بعد الموت ثابتي چې الله موجود دی. نو تر دغه مرګ وروسته بل ژوند ست حساب در سره کوي. ایمان اوس لا پر راوړ ورته تابع سه دغه صفات اوس لا ومنه. دا یو رقم رابط شو د ما قبل سره چالته د الله صفات بیان شو دلته د الله وجود ثابتيږي او حشر نشر ثابتيږي تر دې مرګ وروسته. بل رابط یادا دی چې مخکې الته خبره بیان شول د مسلمان د نور او د کافر د ظلمت چې الله تعالی مسلمان د تاریکی څخه و نور تراباسي عقلی شیان ورته ورشي مؤمن به شیان ورلروشي د ایمان با کرونا و نور دی. او کافر چې دی هغه د نور څخه تاریکی ته ورزغلی هغه دغه د جهالت په تاریکی کې غوټه کوي. د لې بدام د تراس کم کسان مؤمنان دي لکه ابراهیم علیه السلام لکه عزیر علیه السلام د دیو نور ته وګوره د ایمان چې د دیو د ایمان څنګه زلاده د دې په مقابله کې کم څوک راپورته سیږي د هغه جهالت ته وګوره چې کافرانه علی په هغه جهالت کې بریږي په دلیل یې امکار نه کیږي ولې الله اراده نه کوي چې د هدایت ورلروي کې. نو وسه ترجمه راوایم. الله عز وجل داس فرمای الم تره آیا تا کتل ندی کړي تا ندی لیدلی و چاته چې کتل ندی کړي الا الذي و هغه سړی ته و هغه چاته حاجه
چې هغه حجت کاوه، مقابله یې جوړوله، شخړه یې جوړوله. ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه، یعنی فی وجود ربه، په وجود کې د رب د دنیا منی د سره رب البل رب د کومې خواو. کدای څه خبره ته به تاسو متوجه یاست. دا خطاب خو بیا د رسول علیه السلام څخه راونسه په امت کې و هر چاته خطاب دی چې آیاتان نه دي کتلي واغه سړی ته. اوس نو ابراهیم علیه السلام څه وخت تیر سوی دی، نمرود څه وخت تیر سوی دی، مشکل لیدلی و په زرو کلونو مترمنځ دی. په سترګو چې سړی یو شی ویني خو چې ورته ګوري دا د تره تورې خو د رؤیت بصري دپاره کارېږي چې په سترګو سړی یو شي ته ګوري. مګر ما تاسو ته مخکې هم ښوولې وه، په تفسیر کې دا خبره بیان سوې وه چې دا رؤیت خو سبب د علم ګرځي لیدل. یو شی چې په علم کې دغونه یقیني چې د تواتر درجې ته ورسېږي، برکه سړي لیدلی نه یې هم لکه لیدلی چې یې لکه سړی چې یو چا ته ووایي هغه نو نه افغانستان لیدلی دی نه امریکا لیدلی دی نه بل جنگ شی لیدلی دی، فقط مازې دا خبره عامه سو ګردو خلکو ذهن ته ورسېده. براوده ته امریکایان نه ولیدله څنګه په ځغاسته سوه، څنګه مات سوه. نو د لیدلي دي، د خو نه دي لیدلي خو هغه چا چې سره جنګېدلی دی چې زغلولي دي، چا چې زغلي رانباړي وایي. نو ګوره باره ده ته دا د علم څخه تعبیر په رؤیت کې تا نه ولیدله، که نه ده خو لیدلی نه دي. نو یو شی چې ډېر معلوم سي باره لکه دس او دا رقم سي. دلته هم دغه قصه د ابراهیم علیه السلام او د نمرود دغسې که لمر سپینه وه د رسول علیه السلام په زمانه کې تاریخ دغسې په مخه راخیستې وه، د هر چا زده وه چې دا پېښه سوې ده. نو خو تعبیر په رؤیت وکړي، که مراد علم دی. علم تر ایستا علم ندی رسیدلی، یقین دې ندی رسیدلی الا الذی واغه چاته حاجه چې هغه حجت کاوه. حجت دغه دی چې سړی د یو چا سره دلایل وایي، مقابله ورسره کوي، بس ورسره اختی. په دا سراو کې اوس هم رواج چې ته د خبره نه منې وایي ته اوس ما سره حجت کوې، دا درته وایي حاجه چې حجت یې کوه، دعوه یې کول. د چا سره کول دا سړي ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره دغه الذي سمراد نو هغه نمرود دی فی ربه، یعنی فی وجود ربه، د رب په وجود کې هغه نه ورسره مني چې بل رب د کومې خوا دی رب ځای. نو ده دا ولې کول او دا ولې داسې شبکوره وزوي مړی چې د ربه څه منکر دی. الله یې وجه وایي ان د دې جهته څخه آتا چې ورکړي و هو دته الله الله عز وجل الملک ملک پاچهي ورکړی و، دغه پاچهي په دغه بلا لړی. سړی چې قدرت پیدا کړي، مال پیدا کړي، باره چې د دی پر ګرد خلکو باندې عزتمن سي، باره ځان ځینې ورک سي، باره پر عقل باندې پردې وغوړېږي، باره دغه غیبي شیان نه مني لکه الله خو موږ په سترګو نه دي لیدلي، باره د هغه څخه منکر سي، د ملایکو څخه مثلا منکر سي. الله یوازې دغه بیان کړي چې دغه پاچي دغسې بد شی دی، که د هر چا په دماغ کې د پاچي کبر راغلی د دغه حقاني شیانو څخه یې منکر کوي. د حضرت مجاهد رحمت الله علیه څخه روایت دی، وایي دا دنیا چې الله پیدا کړې د ګرد دنیا پاچهي چې د الله پاک و څلورو نفرو ته ورکړې، د دوه مسلمانان و او دوه چې و کافران و. په مسلمانانو کې چې یو سلیمان علیه السلام چې د ګرد مځکې پاچهي الله ورته ورکړې و، دا مؤمن و نبي هم و. دوهم نفر ذوالقرنین و چې مؤمن هم و او د ګرد مځکې پاچهي ورکړې ده. د دې قسم په قرآن کې بیا راځي د خیره سره. او دوه نفره کافران چې یو نمرود دی چې د ابراهیم علیه السلام سره دی هم د ګرد مځکې پاچا و، او بل چې بیا و بخت نصر چې په سبب په بل آیات کې بیا بیان راشي. بخت نصر د عمالقه څخه و دام کافرو. نو دته د ګرد مځکې پاچي او په دغه ځان ځینې ورکو چې برای پاچي هم د وامو کې ام کلونه پر چیر سوله منه مرګ و نه ناجوړي و د دې خوا قدرت فعالو برای ورته چې بل خدای نشته، بس زه خدای چې اواپسي اوس په بچي ارمان نه سړی دی. نو دغسې الله وایي د دغه جهته د دا دعوه شروع کړه. او دا دعوه یې څه وخت شروع کړه؟ اذ هغه وخت یې شروع کړه قاله چې وویله ابراهیم علیه السلام دته وویل څنګه؟ ول ربي یا رب زما الذي اغدي يحيي چې راژوندي کول کوي و یمیت او وژل کوي خلق وژني. دا نو څه وخت دلته تفاسیر اختلاف کړي دي. ځینې وایي دا هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام یې اور ته غورځولی دی، وروسته بیا دعوه سره شروع شوه، خدای د اوره بیرته راووت. نور مفسرین وایي دا هغه وخت و چې هغه بتان د مات کړل. د دې اختر چې ودی میلې ته تله ابراهیم علیه السلام راغلی، دوی ورته راځه میلې ته ولاړ شو. دوی ورته وویل چې زه څه مریض یم، زه نه سم تلای میلې ته.
په کلي کې یوازې پاتې سو. د دې چې هغه معبد چې دوی به عبادت د بوتانو کوه، هلته یې ښه خوراکونه هغه بوتانو ته کښېښول. دوی چې به نو د ملیت سره راتله باره به دغه خوراکونه نه اوس بزرګ سوله، ولې خو د بت مخ ته پراته وه. باره به نو بیا دا سره ویشه کېده، د خورجې په رقم باره به یې خوړه، کورو ته به هم سره وړه، نر و ښځې ولویو کښین ته به ورکوله چې بیا دې در کاله افت نه وي، مرض دې نه وي، ولې خو هغه ډوډۍ دې وخوړه چې د بت مخ ته پرته وه. نو ابراهیم علیه السلام چې ښه کلی خالص برای ته ور سره راواخستی، نو چې اول ور ننوتی، اول استهزاء چې په دا بتان استهزاء برال نو ولې نه سره خوري چې سترګې مو د غیر دیني ولې خو در واخلي. نو هغه کله خوړه خو ډبره ده، ابره به ته سره څورته کش کې واه ګرځي ټکور کوله هغه ته پریښاو، اته برته برته نه ور واچو په غاړه کې وځړو ځي ولاړ. نو دی چې بیا رااله بره چې دا ولیدل چې هغه د دې معبد خوراکونه ډبرې ټکور پرتې چې دا چا کړي دي. یو سړی په دې کې هغه بره دلته یو ځوان دی ابراهیم نومیږي، دا کار کوي، دا د کار دی. زه چې فکر وکړم د خبرې دغسې د بوتانو په باره کې د کژې وژې عقیده یې ورته درلوده. نو دا یې راوغوښتي، چې راویغوښتي دلایل خو سره شروع سوه چې دا چا کړي دي. ابراهیم علیه السلام ورته خو د دوی څه پوښتنه وکړه، خو دوی به درته وایي خو دې ته به هم د په غاړه کې دی، خپل جواب ووایي. نو دوی برابر دا جواب ویلی شي. نو دوی چې خپل د قاتل جواب څوک نشي ویلی، د خپل هغه مکسر جواب نشي ویلی چې دته ماتوالی ورکړي دي، نو دا به تا ته بیا زوی څنګه درکړي، تا ته به برکتونه څنګه نازل کړي، دا به بل څه کار وکړي، هیڅ یې نشي کولی. دلته برابر نشته د دې عبادت نه که ستا رب څوک دی. ابراهیم علیه السلام له رب به زه اوس در وښیم زما رب دغه څوک دی. دلته دا حجت پېښ شو. وروسته نو برابر بیا چې دا کیسه سره وسوه پېښه سوه، بیا نو دی ورته واچوه برابر نو بیا بل علاج نو د دې سړي نشته، ولې په دغه دلیل چې دلته د ورسره په دې دی نسبه قانع کېدای شي خبرې ته تاسو متوجه یاست. مې هغه وخت قال چې ول ابراهیم علیه السلام ولرب یزما رب الذي هغه ذات دی یحیی چې ژوند کول کوي، ژوند ورکوي و مخلوقات ته، و یمیت او وجل کوي. قال هغه سړي ورته ول دا نمرود والان زه احیی ژوند کول کوم و امیت زه وجل کوم، خو زم دا کار کوم. نو دا خو ته درب نقشه خو دغه ده چې رب ته پر دغه پیژنې چې ژوند کول او وجل کوي، خو دا کار زه کوم. نو معلوم داره زه رابیم. نو څه چل یې وکړي، تفسیر شریف راوړي وایي برای یو دوه نفره راوسته بندیان چې پر یوه باندې د اعدام سزا ختلې وه چې دا باید اعدام شي. برای خو دغه دی، دا ګواکې د مړه په درجه کې دی، ما دا د ایلک هغه بل سړي ته چې بیا رهایي ورکول سوی و خلاصون چې معنا دی به د جیل ازادي ناکه ونیولې دي، هغه ته یو بره جلاد راوښتي، بره د سر خو پلا کلم کړ، بره دلته ادي ژوند لیکل سوی دی چې باید ژوند وکړي، ولاړ سي بازار ته ادي سره مزنی واخستي، دغه مې ژوندی کې دغه مې دادی مړ کې. نو خو زه رابسوله دغه دلیل یې پیش کړي ورته، بره دغه دلیل چې ته د خدای دپاره پیشې هغه په ما کې موجود دی. دغسې ورته قال ابراهیم. وس ابراهیم علیه السلام د دې دلیل واوښتي، بل دلیل ورته پیشي د الله پاک د پیژندګلوۍ دپاره. ولې واوښتي؟ دغه ځای ته الله پاک اوس موږ متوجه کړو چې د یو چا چې کفر پر نصیبې پر دماغه دغسې تاریکۍ دی د ابراهیم علیه السلام په اول دلیل باندې پوه نسو، غلطه ترجمه کوي. ولې غلط ترجمه کوي؟ ابراهیم علیه السلام الله پاک ژوندي کول دا دی لکه اګۍ چې ده مثلا په اګۍ کې مړه سپین ژړ پراته دي، هېڅ شی نشته، الله حی ژوندی چې چی تر راباسي. دغسې امرا دی چې په میت په مړه کې په جماعت شي کې د مثال په طور الله حیات کښي، خو دغه ته حیات وایي چې شی حیات نه لري ورله راورېږي. اماتت دغه ته وایي چې حیات په کښي کې هغه حیات ځینې قبض کې ځینې وایخلي. د خبیث دا بل رقم ترجمه وکړه، ژوندی ماضي الکی برایول دغه ژوندی، تا ژوند کله ورلوټ، دا خو ژوندی دی، ژوند په خپله په کښې کې دی، ماضي لاسونه ورخلاص کړه. نو دا احیا ده. احیا خو د هغه یادوله چې په هغه شي کې د سره حیات یې نه، ته حیات په کښې کې وخلقې پر شوله سره راولي، نو دا خو د وخته ژوندی دی. نو د دماغ چې دونه کړو نو ابراهیم علیه السلام البره خدا خو الهه کده د مثال پته دا په دلیل پیږي. زه څه دلیل ورته زه احیا او اماتت د الله خاصیت بولم چې ژوند کول او وجل د الله کار دی. دی لک د بند سي لکول او د یو چا سر پرې کول دغه د ځان کار وبولي چې دغه احیا او اماتت دا خو احیا او اماتت نه دی، نو دا خو د یو چا سر بلول دي د خپل ځان څخه او هغه بل چې دی ژوندۍ شي دی علاج کوي. نو چې ته دونه صدق ورا دی. نو ابراهیم علیه السلام الراس نو دسی دلیل ورته وایي چې د مثال په تور کښنی له ام په پیږي برای د المر مسلې تراوستي برال په دغه کې نو تاویل نه جوړیږي چې ارسل پر انسان باندې د خرګری د به عقلی خری پر کټي بار نو په پیږي نو به ملامت. نو قال ویل ابراهیم علیه السلام فان الله بشک الله عز وجل چې دی یاتی دیره تکي بالشمس په المر سره روزمره من المشرق د ختیځ د خوا څخه
باره ول الله پاک چې دی دا قانون جوړ کړی دی د لمر هغه نظام یې داسې جوړ کړی دی مثال په تور لکه د سایکله ګراري چې پر هغه فایډر ور وینوي څرخي پر دا بل خو خنو نه راڅرخي باره ول نو د الله پاک په د لمر روزمره راتګ د مشرق د خوا څخه پاتې تر تاګو بها په دغه لمر سره من المغرب د المغرب د خوا څخه باره نو چې د جبل خورا وخیږي وشتره بیا ته ورسې د نظام بدل دا نمرود چې دی دغه دعوه نس کولای چې د لمر د خواخه زره خېجو مستقبل د چپی خورا وخیږي دا ولې نسی ویلای چې زیاده اخوره خېجو نو خلک په پیږي چې نمرود ته ته د څو کال خدای بو پیږي د 200 کال نو د لمر خو د زرو کلو سره اخوا سره خېجو نو دا د پر ځان تاوانه ولای سی خو نیسته ونه ولای خدای حادث دی نو پیدا دی نو دغه دعوه ته د لاس نه وروري چې معنا زیاده اخوره خېجو په دې خو ګرد خلکو ته چې درواغ وای ته خدای څو کال بچای د سره چې ډیر سده زر کال لمر خو د زرو کلو په خوا چې د جهان دی د اخوا سره خېج نو هغه نسبت د ځان ته نس کولای په بوهته متحیر سو حیران سو الذي هغه سړی کفر چې کافر دی دغه دی د جهالت پر دماغ اوارج د کفر هغه د دماغ کار نور لرو کی چې په د اول دلیل دی باید پوهېدلی وای د حق لار پیدا کړی وای د سید الله په وجود قایل سوی وای مګر یا پر خپل بیا عقلی باندې سپور دی نو برڅکی په بوهته بحث ودغه ته ویل کیږي چې د انسان څخه بار د خلی چل ورکسي زه وسو وایم متحیر سو چې وسو کوم څه نو دغه سم علامات سپو به ته متحیر اریان سو مختور سو الذي هغه سو کفر چې کافر چې د نمرود دي چې نس ویلای دلته په دې ځای کې مفسرین رحمت الله علیهم لیکي وای خدا بل ډول دلیل خو ویلای چې ستا خدای د اخره خېږي نو ستا خدای چې دونه قدرت لري د جیبل خواجه امر وخېږي کدای څه خبره پوښه دغه سړي ابراهيم عليه السلام ته ملامت کړی به چې د اخره خېږي ته خپل خدای ته چې ورځ د اخره وخېږي که واقعي ما څه بل خدای ستا هغه ځای ته خلاص نه وروري چې باندې زیاره خېږي موږ هغه خدای د مخ مراقتي یا د جبل خو د جبر ته متوجه چې ورته ستا خدای د اخره وخېږي وای په دغه وخت کې نو د زړه ته ولي ودل چې په والا بلا چې دغه نبی امدي او کې الله ته خاص وکي چې الله د اخواره وی خجوره وی مول چې خېږي او کې را وخېجاوه پاچی پاغه ګړي دړي وړي کیږي ټول خلک کلمه پر وای پر ابراهيم عليه السلام چې واقعي د الله تعالی نبی دی او الله پاک موجود دی وس خلاته سجدي کی یا نو هغه مو ورته وای نو ولي خپل ځان پاچی په خپل خرابه دلته وای د زړه ته بارکه رسو وای لکه فرعون چې په دریاب کې غرقېدی چې د غرق وخت رالی باره ول زش يم د موسی عليه السلام په خدای باندې زه ایمان راوړم امنت برب موسی جبريل امین د دریاب سلو شراوک په خپل او تختکړه بریل دای نو وخت نه دی دایم دلته دغه سپوس دته اضطراری یقین وای په اختیار نه وکي د مجبوریت څخه خبره سپوس چې خبره خدای غشه او دای ام یقین چې ابراهيم عليه السلام کوول الله د اخو چې راوم خېږي او کرا وختي ګرد خلک پر د کلمه یا نو بار چپاته سخله منډه ونیول سوچ بارنو هغه مسلسله بسراله چې برایانو بیا ورته وغورځو هغه خو بیا جلاق صد دلته زموږ د ترجمه سره فقط دغه مضمون اړه لري چې د الله تعالی وجود ابراهيم عليه السلام دغه ورته ثابت کی نو زموږ په وخت دهریان سته دغه سړي ته چې خدای نه مدي ته دهری وای دهری دغه دی چې هغه د دنیا پیشګرد دغه خپل وای خود ساخته نظام دی چلیږي الله عزوجل نه چلی موږ وایو چې د دنیا یو ذره یو بلک د درخت څخه شوی کیږي په دا غره کې بڅونه کډیانی چې هغه یو دونه قدر د اوبو ساس کې پکښ مشل دغه غار لا د الله ویراجه په ولا بلا کې جوړ شوی دی د انسان د سترګې کې الله سواره رپی لسواره د الله اراده ور سره ده کې زر واره رپی زر واره د الله اراده ور سره ده دغه یو ساکه د الله رب العزت اراده نه څوک نه نیستل راکشای نسی کې راوښه بیا نه نیستای نسی دا اگر د شیان د الله په اراده اړه لري الله دغه یو عظیم مخلوق دی چې دغه ټول تصرفات نه عاجز کوي پر دې ټول باندې مشتري د ټول اجال وختونه هم ورلره ور معلوم دي تر دا ځای پورې دلیل ته سیواور دي په پای کې الله څنګه فرمای والله لا يهدي القوم الظالمين والله الله عز وجل لا يهدي هدايت نکي القوم الظالمين واغه قوم ته چې هغه ظالمين بس د ظلم د پاره دغه بس ځکه چې الله عز وجل ظالم ته لار شوونه نکي شاذ ناجر کوي څوک چې هغه د خپل ظلم توبه و باسي نو الله عز وجل بار ورسله شوونه ورته پر جن باندې راسن کی که ظالم بس نفس په وکړه چې 50 خلک راشي دعوت پرو کې غشت پرو کې دی هغه شی دی دغه د چیرې الله یې بس الله رب باندې کې دغه سره ابراهيم عليه السلام دغه دلیل وای هغه اول دلیل خبر سره سر نو خلاص چپاو لاړی پر بل خو باندې خبره کاش کړ په جبل دلیل چې سر خلاص نو خو باید کلمه وایي مګر یا بر دغه چپ پاتې سو چې بچی د لاس ونوزي متحیر سو تر دې ځای پورې دغه قصه نور د تخلاص اسول
پر دې باندې عبارت تفسیر شریف لیکي وایي چې دغه نه ومنله خو ګرد منکرین سو. هغه د ابراهیم علیه السلام یې اور ته واچوه، هغه چې دا اور ووتې ځینې ولاړې د دې ځایه مهاجر سو. الله پاک پر دوی باندې داسې غوماشې مسلطه کړې د دغه غوماشو په ذریعه باندې دا قوم اکثر هلاک سو. نمرود چې و هغه د دې قوم وروسته 400 کاله ژوند وکړي. الله یې په دا دماغ دلته غوماشې ورنه ایستل چې په مغزو کې خوړی دی. نو غوماشې چې دلته دغه ځای لانو کې نیش په جې کې خبره موږ ګروي، نو هلته خو د ګرولو هېڅ ذریعه نه جوړېدل. خاشې نصیب سور چې خلای چې دورې باره به نو د خپل سر داس په چپلاخ سره واه دا رقم به باره بنو کې آرام اجماع هغه غماش بالته وشور د په دا چپلاخ باندې ازای به لکه چې را به کې دته چې به یو غړي آرام پیدا سو بل غړي خو بیا غینش په جګاوه. نو باره په خپل ځای کې ناس په دارایت کې چې څه پاتو ول چې ارڅوک ماته راځي د سلام پر ځای دی یو چپلاک پر دا سر باندې وي سلام ضرورت نور نسته دغه سلامتی ده په دغه چپلاکو کې باره مرس دغه رقم هغه 400 کال الله دغه عذاب لره ورکی چې ته دغه ښکارا د جله سر پیچې. نو الله عز وجل ګوره قوم په غماش ور مړکی لکه دا اوس چې دینګي غماش تیس با غماش نو سړی مړکوای سي وساجي مشتیس په سر په سترګو ولیدل چې د غماش د خدای مخلوق په ولاړ ساجي صاحب وای سوی او خصمی کتیر انداخته فشئی کارش کفایت ساخته. نو دا نمرود بل کار دغه هم کړی و. بارل ابراهیم علیه السلام چې د الله تعالی په وجود قیل دی و ازما رب لوړی خواته دی بارے به نو غش غورځول یو لوړ بنگلام جوړ کړه دغه داسې به غش غورځول او الله عز وجل د استدراج کو د شوي وجه کوله بارے باغ شي چې راشوا سربو بارے لاغه دی خدای مې مرغو وشتي د ابراهیم علیه السلام نو ساجد سوي وای سوی او خصمی کتیر انداخته د الله خواته چې د دشمن غشي ور غورځول نو څه په وکړه الله پاک پر د باندې مجاهدین نه دي مسلط کړي چې مجاهدین پراسي الله نظم په لشکور کې در ټولو کمزوري شي نو غماشه ده کداش په خبره پوه غماشه دونه کمزوري ده چې بعد ماجرا والجدان وبارد لتنی ترجمه پر یو بل قصره پیاس مولانا رومي رحمه الله نقل کړی ده و یو ورځ غماشه رااله سليمان عليه السلام ته رضا وکړه برل د اباد د شفاعه به په خدای کده د الله سم خپل د طبيعت شي کړی چې دی فاطمه سودای دی مې په مخه واخې دوری مبوز زما بل کلی ته سودای دی مې بل کلی کې وغورځي خو بعد نو سليمان عليه السلام بار ورته بار ول د فیصله خو نه کیږي چې یو دشمن یې دا یو دا وچی ابل نه خود دواړو حضور غواړي ته به ولاړ شه برابر بعدم در سره راولي نو بعد خو به بیا دان نشرات لای د ځان جواب ول برل ته بعد را ذکر چې دواړه سره ودرې اسماء مخته بس به زه درته ملامت کوم په سلام پر وکم ادا نو چې تلل د الله تلل خو بعد نه شاجر وای خو بعد پر خوای د در بل دغه تیره کې داش نو خبره دغه غماش ضعیف مخلوق الله پر مسلط کی جماعت کې ورلی او د ارچا څخه دغه درخواست کوي د سلام پر ځای ما په چواټه وای پر سر باندې شنو کې وسایره تراکه ورسي نو ارچا چې د الله د جن مقابله کړی ده الله خپل لشکري ډیر لري و ما يعلم جنود ربك الا هو د الله لشکر یو الله ته معلومه بل څوک یې نس معلومه ولا چې الله څونه لشکر لري موږ نه د انسانان لشکر بولو یا الله ازما لشکر ما ته معلومه بل څوک نه پوهیږي نو دغه یا ادنا درجه لشکر کدا است دغه ادنا لشکر ولري نو دا آیات خلاص او کلذي مر دا به هغه قصه چې په دې کې اثبات د حشر او د نشر کول کیږي چې معنا انسانان برته راځوندي کیږي چې مړ شي د نه د ختميږي او کلذي یا لکه د هغه چا بیان هغه تستا علم ندی رسیدلی مره چې هغه تیرې دی علی قريه پر یو قريه او پر یو کلی باندې د دې بیان بیا دادی په بنی اسرائیل په بیت المقدس کې د دوی قبله او د وخت د کلوڅ آباد یو خپل د الله عز وجل څخه سرکشي سرکشي چې ډیر رسول الله تعالی خپل دشمن بوخت نصر کافر د عمالقه او پاچاو هغه خو مال د ګردم ځکه پاچاو لشکره پراکاش چې پراکاش کړل پر دوی باندې راغله بیت المقدس یو را کې لټ کې کلی ورونړول ګرځه شجو کښنانی ورمړ کړه یو څه د ځان سره بوتله دای بنجان نو دا لکه ګرځه ورانه سولې په کلی کې چې جنگ وسی کندوالي خو د جزې خلکو نه لیدل موږ ته خپل وطنونه لیدل چې ورسې ته چا په کلو دلته سړی نه دی اوسېدلی موږ پرغه به یو جنگ مازی تیر سوی خو نه به توري ورونه به اخستي انسانان بنئ نو دا اسکی بیت المقدس د دې یو څه برخه ورسره یو وړل دوره هغه خپل وطن ته الته دی مریان کړ د مریانو کارځنی اخستي یا بنجان کړ په بنجخانه کې عزیر علیه السلام په بنجانو کې و عزیر علیه السلام یو څو مدوره بنجو بره بوخت نصر قرار دی الهی د باندې اچیلا کې د بره یو ځای خر پیدا کی خاري ورسره را روان کی بیرته راځي بیت المقدس ته په سفر باندې په شواروزو سفر دی راځي بیت المقدس ته ځان را رسي چې خپل کلی دی ابایی دوره
دی چې رالی د بیت المقدس کلي ته چې وکته چې دا رقم نړېدلی دی د یو شي چې وار د واره بام شواسي بیا یې دیوالونه پر راونړېږي دغه نو بد نړېدی په وطنو کې دغسې خونې نړېږي اول یې بام را شواسي بیا یې دیوالونه پر را شواسي کلي دغسې وران پروت و دی پر یو لوړ ځای ورته ولاړ دی خپل خر ورسره دی د ده سره یو څه انځر هم په ټوکرۍ کې ورسره دی یو څه چې د انګورو اوبه ورسره دی چې سړی هغه رس ځینې باسي څښي څوک یې شیدې هم ورسره وي دا ورسره دی باره دلته دا تحویر وکړي یقین خې جوړ دی د خو نبی دی عزیر علیه السلام چې دغه خلک ګرد بیرته الله په ورځ قیامت را ژوندي کوي مګر هغه صحنه د را ژوندي کېدو چې د ځان ته په دماغ کې را حاضر کړ باره داسې بې اختیاره باره الله بیا نو څنګه را ژوندي کوي دا داسې خرابې چې انسانان تر لاندې دي الله بیا نو څنګه را ژوندي کوي ګوره شک نشته چې دی نه په پوهېږي چې خدای څنګه را ژوندي کوي یقین یې ډېر دی پر د سړي چې یو شي یقین یې پر یو شي باندې باره شی نه دی چې وایسته یو سړی په دماغ کې پر لګرځي باره در خپله خبره ورته ووایي هغه دلته نه یې خو د ده یقین چې که ورسره مخ شم داسې به ورته وایم دلته هم دغه رقم چې دا خو نو خامخا الله را ژوندي کوي باره داسې سوال پیدا شو چې نو څنګه به را ژوندي کوي دا خبره چې تر خوله ووتله چې څنګه به را ژوندي کوي الله عز وجل پر ده باندې مرګ راوستی د ده پر خره مرګ راوستی انو پروت دی دالت پروتي ټیک 100 کاله بعد الله عز وجل را ژوندی کی ګوره دا بل هغه مړی دی چې تر مرګ وروسته پر دې دنیا ژوندی سوی دی یو هغه د موسی علیه السلام په قوم کې بل هغه بل کلی و چې هغه د وامه څخه د کلي ووتل په قرآن کې دا څو خلک راځي چې تر مرګ وروسته بیرته ژوندي سوي دي خو عادت دا رقم نه دی چې ګردومري کېږي دا سوال به څوک نه کوي چې نو اوس ولې نه کېږي قانون دا دی چې تر مرګ وروسته ژوند نشته مګر هغه مرګ چې په اجل سره راشي او هغه مرګ چې به اجلې الله مړ کې دا غسه د امتحان ته پر هغه بیرته ورسته ژوند پر دې دنیا هم قبلي اجي ژوند کړی لکه یو پوغو کې دی 100 کاله بعد چې بیرته را ژوندی سو باره دی اریان سو الله پاک پښتنه ځنی وکړه باره ورته ول چې څومره دی پر دا ځای کېږي د دې فکر دادی باره لیاره شواروز به منو پراینو فکر دا وکړي چې معنا اوس خدای راکښېنستلې معنا ماپښین ټیم راغلی و دغه د ماپښین عادي یو څه ماپښین کزار یا مازګر خو باره لیار یا به شواروزي یا به نو یو لږ وخت معنا کشفره باندې تیرسي خوب می دروندو نو شواروز تیرسوي کشفانه و تیرسي خو هغه ورځ نو خو بره یو مراد په شواروز د ترجمه کیږي یو شواروز یا بعضیه د یوم یا به د ورځ یو څه خلاصه دا چې معنا لږ عمر می تیر کړی الله پاک عز وجل بره نو تاسو حساب ندی معلوم حساب د دې چې سل کاله پر دې ځای مړ چې تا ول الله پاک څوک څنګه راځوندې کی خپل ځان ته جوړ خدای دې ته ما څنګه تر تازه یې شه د انبیاء او غشي الله پاک پر مزکه حرامي کړی دي نه خوري نو د بدن دغه ستر تازه پروت الله هم د حیوانات څخه ساتنه کړی د نور انسانانو څخه هیڅ چا نه دی لیدلی چې دلته پروت دی الله یې حفاظت کاوه بدن هغه ستر تازه راځوندې باره نو خرته دی وګور خریدار کم سوي چې هغه اډو کې ګاګ ډیر زور سي باره چې په ګوت دس کې خاوي سي ګر سره دا رقم اډو کې پراته دي پر هغه رقم یاد اخره چې وس بوسیدا دي موږ بوسیدا اډو کې بول باره ولته دغه ته پسې ورغه انزور ته او هغه د انګور او بوته هغه شدوت هغه چې دی هغه ورسته سوي نه دي په ټول شیانو کې شدا جر ورستېږي نو ورشدې یا استاغه او بد انګورو یا هغه انځر هغه پر هغه رقم پراته دي لکه وس چې د درخت څخه کېدلی دا ګرد متضاد شیان خر پر هغه رقم د بدن تازه هغه شیان تازه دا ټول د سودا نو د چې دا کیفیت ولیدي یقین خدمه هم بارل به شک چې الله پاک احیا او اماتت کوي الله پاک بعث بعد الموت امر تدخل کوي کته نو وسې یقین لري په خوای یقین نو یا دا د جوش د سړي سویل کیږي لکه زموږ دا یقین چې بارانونه څوک وري الله عز وجل وري یقین دا سره مګر پرغه سربېره باندې خو نو مشتري او بوته او بوته چې تیری بار دغه دی او شپ باران شروع سو بس د ناو شرعار دی او به یږي بارانونه جم ذکر راشنی نو موږ د اختیار څه به شک الله چې بارانونه وره به شک الله نو خرابای چې وست په خواجه شک کړلو دی وست شک پیدا خدای د زړه ته هوس ورته کی خوند ورکی ابره اقرار ته خپل به اختیار وزي به شک چې بارانونه وره نو عزیر علیه السلام قسم دا غسل دا نو چې د مخه د یقین نه درلود د مخه ام یقین وو هغه یقین پر بنیاد باندې دا خبر درخله وته چې الله به دا څنګه راځوندي کی ته جې به کیفیت سره کمی په کیفیت کې سوال کاوه الله عز وجل چې په دې ولیدل برای به اختیار ته خله وته چې به شک چې الله پاک دا کار کوي د څه به څوک نه کوي چې پر عزیر علیه السلام سوال وارد کی چې یاره دلک چې د مثال په تور یقین نو برابر په دې خبره ته وسپوس واس نو دای پر خپل خرس پور سره روان شو خپل کور خو معلوم دی دلته جسل کاله بعد کې بیت المقدس ګرد جوړ شوی دی بیرته بازار دی علاقه ده سل کاله تیر شوی دی دا نو ولي جوړ شو بوخت نصر الته مرسو مردار هغه چې مردار هغه بنی اسرائیل چې الته د بنجان کړي و یا عمران کړي و هغه خلکو بر هغه ګرځي بر سبب خپل وطن
هغه چې رایلس و د هغه ځای چې راله خپل وطن ته راله دی خو نه دی لیدلی بیت المقدس یې بیرته آباد کړي او نو دی چې راکښېنسي په دغه وخت کې آباد یې باره کلي ته راشي اوس خپل کور خو معلوم دی د خپل کور علاقې ته چې رالی یو سپین سره ډنده ناسته دا رقم تفسیر شریف روح البیان کې تفصیل راغلی دی د دې قصې قرطبي کې هم راغلی دی نو دا بره د سلام ور واچوه سپین سري سره بره د عزیر کور به د هغې ورته وژړه بره د عزیر د چا په یاد دی دا هغه ښځه ده چې هغه عزیر علیه السلام چې په کوم وخت کې و دې لیدلی و په هغه وختو کې بله عزیر علیه السلام خو اوس د خلکو ير دی هغه ورک دی د چا په یاد ورته ویې ژړل ده ورته زه عزیر یم هغې ورته ویل لکه زموږ په اصطلاح باندې بوډۍ چې چا ته ګاډي وره زویه زړه ته مې نه دی ویل چې ته دې هغه یې بره دول یا هغه یم بره دیول نو د هغه نقشه خو دا و هغه خو مستجاب الدعواتو چې دعا به یې کړې وی الله قبلول نو ته ما ته دعا وکړه چې الله پاک دا سترګې را سمې کړي د دعا ورته وکړه پر سترګو یې لاس ورتېر کړي الله پاک بنا کړه دا را ولاړه سوله خو داسې یې وپېژندی چې عزیر نو پر عزیر علیه السلام چې عمر تېر سوی دی سپین ږیری سوی دی خو هغسې ځوان دی الله دغسې امانت یې ښي باره را روان کړي ور راځه نو د کلي مجلس هغه یو ځای چې کوټه یې د خانقاه هلته دربار ته چې سره راله خلکو ته یې بارول دغه عزیر علیه السلام دی د عزیر علیه السلام خپل زوی هم په دې خلکو کې د یو سلاتلس کالو هغه چې ورته وکتل هغه ویل دا څنګه زما پلار دی ته د زما پلار یو نقشه درلوده په دا شا کې داسې یو تور خال درلودی خو د میاشتې په رقمو دا تور خال چې ویې کتې هغه موجود و د هغه م یقین سو خلک هم ورته متحیر سو بل سړی په کښې کې ناست و د هغه باره ول موږ چې بندیان وو زما پلار ما ته وصیت کاوه ول زما نیکه چې راوتی چې بختنصر راوستلو یو تورات ورڅخه و هغه تورات یې په یو خم کې واچوه د اوبو رقم خم نه یې باره یې شخ یې په فلاني باغ کې شخ کړي و نو ما ته پلار وصیت کړي و هغه ته بیا نیکه کړي و زما نیکه ورته کړي نو ستا خو تورات په یاد دی ول هو نو بختنصر دلته 40,000 قاریان د تورات هم وژلي و چې د علاقې ته راغلي هېڅ قاري د تورات اوس نور نه و بره ولاړل په هغه باغ کې چې پلار دلته نقشه ښولې هغه ځای پیدا کړه خو مې راوکړي تورات چې راوکړي ده چې شروع کړه عزیر علیه السلام چې تورات شروع کړي دی ورته کتل عین ټک په ټکه یو حق نه سره غلطې دي نو ټول خلکو بره ایمان پر راوړي چې دا واقعي هغه نبي دی چې پاته دی قصه دغسې وه الله پاک نو په تفصیل هغه سرخي یې دلته مازې راوړي اوس ترجمې ته ګورئ نو او کلذي یا و هغه چاته ستا علم نه دی رسېدلی مره چې دی را تېرېدی علی قریة پر یو کلي باندې چې بیت المقدس دی و په داس حال کې را تېرېدی هي چې دغه کلي چې و خاویتون دی نړېدلی و لوېدلی و علی عروشها پر د خپلو بامو باندې پر بامو یې دیوال نړېدلی اول بام ځیګ ته راشوه سوی و دیوال پر اوزار سوی و نو قال دو ویل والأنا څنګه وره داسې مختصره یې کړله خو هغه د قصه د بختنصر اشیان خو نو تفسیر ورسره وایي قال دو والأنا څنګه به یحیي را ژوندي کوي هذه دغه کلي دلته هذه ووایه مراد یې هغه خلق د دې کلي دي هذه دا مړه د دې کلي الله الله پاک بعد موتها وروسته تر مرګ د دې کلي معنا تر وروسته تر مرګ د دې خلکو د دې کلي کېدای شي خبره پوهېږي کلي خو نه د دیوالونو خو نه مړ کېږي نه ژوندی کېږي نو چې دی الله پاک به دا در مرګ وروسته څنګه را ژوندي کړي مراد خلق د دې کلي دي فاماتنو ویواجهو دی الله الله پاک الله مړ کړي دستې د سایه وکړي 100 عام سل کال ثم بیا بعث را وپاڅوه دی بیا را ژوندی کړي چې سل کاله تېر سوه قال الا ورتل کم لبسته تا څومره ځنډ دلته وکړي څومره به دلته وې قال دو ورتل چې لبستو ما دلته ځنډ کړی دی یومن یوه ورځ پره یا به یوه ورځ پره را باندې تېره سوي او بعض د یومن یا د ورځې یو څه سفره یې سبلانۍ تېره معنا دلته دا وخت دونه لږ معلومېږي قال بل لبست قال الا ورتل بل داس د لبسته تا دلته ځنډو درنګ کړی دی 100 عام سل کاله دې پر دغه ځای تېر سوي دي ښه نو دا خو د ده یقین شو چې زه څنګه راپورته سوم بدن پر هغه رقم دی سړی چې وایي خو یوه ورځ نو خو برېتونه غټ سوي دي نوکان غټ سوي دي د خلکو پر چا باندې ژره درنامه پر رسېدلې ده هغه رقم دی نو په دغه ډول چې یوه ورځ بس تېره سوي یا به د ورځې یو څه نو الله پاک دا سل کاله دي اوس د دې دپاره چې د ښه سر په خلاصې سودا دي داسې بارول فانظر ته وګوره ای عزیر الی طعامک و خوراک ته ستا د خوراک شیان ته وګوره انځر پر څه خیال پر هغه رقم تازه دي و شرابک ستا د څښلو شیانو ته شراب ذکر کړي نو په دغه نه د انګور اوبه دي د چشنک شي ته خو ویل کېږي نو خود مفسرین وایي ځینې وایي د انګور اوبه وي ځینې وایي چې شو هغه شیدې وي ولې شراب د چشنک شي ته ویل کېږي هر شی چې یو مش خو شراب وس خاص هغه مردار شیانو ته ویل کېږي په عربي کې خو شراب هغه چشنک شي ته ویل کېږي مشروب دی یا شراب دی په عربي کې خو د شراب ته خمر ویل کېږي نو دا خو خمر الله نه دی ذکر کړی نه هغه عصیره د عنب د شراب ذکر کړي انو مفسرین په کې اختلاف لري څوک هغه ولته هغه ته وګور لم يتسنه چې خراب سوي نه لم يتسنه اصلي لغوي ترجمه ده د طالبانو کته سپوږ چې کله نه سوي نه دي کال نه دی پر تیر سوی
ولې په کال کې شی خامخا ورستېږي نو اوس خمرات ورستېدګي لم یتسنح چې د کال قدر لا نه دي که په تا خو 100 کاله تېر سوي نو لم یتسنح ترجمات چې لفظي یې کوي لم یتسنح چې کلمې سوي نه دي زاړه سوي نه دي او که هغه حاصل وایه لم یتسنح چې ورسته سوي نه دي هغه دې تازه پراته دي وانظر او ته وګوره الی حمارک ورڅ خپل خره ته دې پسې وګوره نو خر چې د وخت خو بوسېده اډوکې وه نو هغه چې الله عز وجل بره بیا ورته راژوندی کړي اوس دلته الله پاک ورته وایي چې ما ته راژوندی کړی چې تا ته دا چې در وښیم دغه راژوندي کول چې په ورځ د قیامت کې هم الله دغسې راژوندي کوي د دغه دپاره او بل ولې نجعله چې موږ وګرځوو که ته ګوره ولې نجعله کې وو د عطف دپاره سو پر کوم شي عطف سو معطوف علیه محذوف سو الله وایي د دغه دپاره مې ژوندی کړی چې تا ته در وښیم او بل ولې نجعله چې موږ وګرځوو که ته چې شي دې وګرځوو آیتن یو علامه و دلیل للناس د خلکو دپاره چې د نورو خلکو دپاره هم دا دلیل سي چې الله پاک دغسې احیا کوي لکه د عزیر دا چې وکړه لکه د عزیر د خره دا چې وکړه داسې وانظر ته وګوره عزیر الی العظام وهغه هډوکو ته د خره هډوکي وریادي هغو ته متوجه سه کیف څنګه نون شیزو موږ سره را پورته کوو دغه انشاز دغه ته ویل کېږي چې په حرکت کې سي یو څوک نون شیزو موږ څنګه سره شورو هدي هډوکي داسې په داسې هغه اول هډوکي چې وار د واره جوړېږي پسې بل لکه د موټر نټو بوټ چې کېږي هډوکي سره په یوه جدله ده ورته کتله هېڅ لاس نه معلومېږي نه هېڅ نټو بوټ معلومېږي هډوکي چې سره مرکبېږي کیف څنګه نون شیزو موږ را پورته کوو شورو دغه هډوکي ثم بیا نکسو موږ پټوو دغه هډوکي لحمن په غوښو سره نکسو موږ ور اغوندو ور پټوو هدي لحمن ازوري غوښې دغه هډوکو ته وګوره چې غوښې څنګه پسې موښ غوښې کې پسې کتله ګرده پر اشنیا شوه نو عزیر علیه الصلاة والسلام چې دا ولیده فلما تبین له فلما پس هغه وخت تبینه چې ښکاره سوله له دې چا ته ودي عزیر علیه الصلاة والسلام ته دا مسله داسې د سر په سترګو روښانه سوه قال بر اعلم زه پوهېږم یقین لرم چې ان الله بېشک الله علی کل شیء قدیر پر هر شي قادر دی یاره واقعي چې الله پر هر شي قادر دی کنه په خو هم دغه عقیده لکه زموږ مثال خو به جنو نه یېږي زموږ دغه عقیده ده چې پر هر څه قادر دی الله چې بارانونه په دې کښتۍ کې را باندې اوري بارانونه موږ به اختیاره وایي چې بېشکه الله در قدرت کې قربان سم ستا قدرت مې منلی دی نو خلک ورته په خوا کافر مې نه دي منظم زه هم یا دا بې اختیاره شیان دي ویل کېږي دلته هم درته دغسې کیفیت پېښ شو اوس نو یوه قصه لا پاته سوله هغه هم دغه بعث بعد الموت ثابت دی دا حشر و نشر بیرته ثابت دی چې انسان مړ سي بیرته راژوندی کېږي نو د الله پر وجود عقلي دلیل نه تاسې زده کوي چې دا تغییر ته د جهان وګوره بس الله پر پېژني لکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې پېښ کړي بل دا د حشر و نشر دپاره دغه قصص وایي ولا پاته واخر دعوانا الحمدلله